سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. جاوید خان. امید دی چې تاسو ټول به راته روغ جوړ صحتمند دی. دوستانو نن غواړم تاسو ته په دې ویډیو کې د موبایل لارې نه دا طریقه وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ دا ډول یو پکچر دا ډول یو زبردست ډراونګ یا رسامۍ ته چینج کړئ. ګورئ دا پکچر دې پکچر ته زه راځم د خپل موبایل سکرین ته او مخامخ په سکرین باندې چې کوم اپلیکیشن یا کاریال تاسو ته ښکاري پکچر ایډیټر په نوم باندې پکچر ایډیټر به تاسو را خلاص کړئ داسې. او د دې نه وروسته دوستانو ډېر اسانه لاندې دا کوم د پلس یا د جمع نشان چې دی دې باندې به تاسو داسې کلیک وکئ او د دې نه وروسته کې ایډیټ باندې به تاسو کلیک وکئ او د ایډیټ نه وروسته به تاسو د ګلري نه ځان لپاره پکچر راواخلئ. زه به دا یو پکچر راواخلم. دا پکچر مې راواخستو دوستانو دا تصویر چې کله ما راواخستو بره وګورئ پاس تاسو ته لیکلي اپلای، تاسو به اپلای باندې کلیک وکئ. ښه له دې نه وروسته کې دوستانو ګورئ لاندې دوه ډیزاین دي. که داسې ستاسو نور ډیزاینونه خوښ دا هم تاسو کولی شئ چې په آنلاین بڼه ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. زه غواړم دې دواړو ډیزاینونو کې یو انتخاب کړم. زه به دوستانو دا دویم ډیزاین د دې ماشوم لپاره انتخاب کړم. ښه دوستانو دا پکچر ستاسو مخ ته راغی. د دې نه وروسته کې لاندې وګورئ پینټ یا هغه قلم به تاسو راواخلئ او د دغه ځای نه به د دې پینټ سایز لږ داسې منظم غټ کړئ او د دې نه وروسته به دوستانو تاسو داسې منظم شکل باندې څه وکړئ پینټینګ یا ډراونګ وکړئ. دوستانو ګورئ دا پکچر ما مکمل انتخاب کې ځینې برخې امکان دی وي انتخاب شوي نه وي هغه به هم داسې منظم انتخاب کړي او ځینې برخې چې تاسو نه اضافي انتخاب شوي وي د هغې طریقه به هم زه تاسو ته وښیم چې هغې سره تاسو څه وکړئ. هغه به هم تاسو کولی شئ چې منظم یې څه کړئ د ایریسر ټول په واسطه باندې یا د پنسل پاک په واسطه باندې هغه څه کړئ مکمل ایریس کړئ. ښه ګورئ دوستانو زه به ایریسر راواخلم او دا ځینې حصې داسې خرابې هغه شوي دي دا به زه منظم داسې ایریس کړم. نو ګورئ دوستانو په دې شکل باندې دا پکچر ما انتخاب کړئ. نو دې نه وروسته وګورئ دوستانو د کونج کې ټیک مارک له امله تاسو به ټیک مارک کړئ او لږ شیبه وروسته وګورئ زبردسته دوستانو وګورئ زموږ تاسو د پکچر څه شو ډراونګ یا رسامۍ ته بدل شو. نتیجه ستاسو په خدمت کې ده. سمپلی دغه اپلیکیشن به تاسو د خپل پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. زه به د اپلیکیشن لینک هم د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم. نو امید دی چې دوستانو څه به مو زده کړي وي. ښه وخت. الله پامان.